مشران و کشران خویندو خراغلاس د پښتو د ټولنې د پښتو د ورځې په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې خراغلاس کوم. اوس لا هم وخت دی لږ پام وکړه، اوس لا هم وخت دی لږ پام وکړه، خدمت د ژبې هم د قام وکړه. مور دې خفه درنه په ګور کې نشي، مور دې خفه درنه په ګور کې نشي، ته دې د ژبې احترام وکړه. راشه په خپله ژبه وغږېږو، راشه په خپله ژبه وغږېږو، دې نورو ژبو ته سلام وکړه. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان استازی نماینده لوی سفیر عبیدالله عبید څخه هیله کوو چې خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي. د محترم سفیر صاحب افتخار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. گرانو هیوادوالو، معززو مشرانو، خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. در مقصد د مخه د ګرغش ټولنې د لوی ننګرهار ټولنې د آریانا شرکت د افغان کلتوري ټولنې د احمدشاه بابا ټولنې له مشرتابه څخه مننه کوم چې د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته یې ماته هم بلنه راکړې ده. زه په خپلواک سره ټولو افغانانو ته د دې نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکي وایم. پښتو د افغانستان د هغه ستر او ویاړلی قوم ژبه ده چې د تاریخ په اوږدو کې په ډېرې هوښیاري، مېړانې او پراخ نظري د افغانستان نورو قومونو سره په ګډه د پردیو یرغلونو او تیریو پر وړاندې په زیاتې مېړانې او سرښندنې سره زموږ له ګران خاورې څخه ساتنه کړې ده. همدا لامل دی چې اوس د هېواد په اساسي قانون کې پښتو ژبه د افغانستان د ملي او رسمي ژبې په توګه منل شوې ده. د پښتو ژبې په هکله د هېواد نومیالی شاعر پیر محمد کاروان داسې وایي: ډکه د جمال او د جلال غرنۍ ژبه ده، وایي پښتو د مستانه موسیقي ژبه ده. ډول سره چې غبرګه شي، ګدا 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 شي، نو چوپو کلنګونو کې یو شور شي او غوغا شي، نو والوزي یو سیر شي د مرغیو په هوا شي، نو څنې د نښترو ورته ګدې پر شورا شي، نو درد لري د مینې د شپو کې د شپېلې ژبه. درنو دوستانو، له هغه وخت څخه را په دې خوا چې ماته د هالند په شاهي دولت کې د افغان دولت د فوق‌العاده استازي دنده راسپارل شوې ده، همیشه مې هڅه کړې ده چې د سفارت ټولې رسمي اعلامیې، رنګارنګ فورمې او اړوند سندونه د هېواد په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري باندې د خپلو هېوادوالو په واک کې ورکړم. له ستاسو هېوادوالو او په خاصه توګه له ګرغش ټولنې څخه منندوی یم چې په دې اړه یې په هالند کې د خپل افغان سفارت څخه هېڅ ډول بې آلایشه مرستې ته نه دی سپارل. له خپلې خوا څخه باید تاسو ته
ډاډ درکړم چې په هالند کې د افغانستان سفارت په دې هېواد کې د میشتو افغانانو لپاره ګډ کور دی. په دې کور کې باید هېڅکله هم افغانان د خپل ځانونه پردي ونه ګڼي. همیشه د سفارت د اړوندو څانګو د کارکوونکو سره خپلې ستونزې په ډاډه زړه شریکې کړي. لکه څنګه چې تاسو په خپلو سترګو وینئ، موږ هڅه کوو چې د خپلو هالند میشتو افغانانو د ښادیو او غمونو په مراسمو کې د امکاناتو په درلودلو سره پراخ ګډون وکړو. له تاسو څخه هیله کوم چې د افغان سفارت د ورځنیو کارونو د سم پرمختګ په اړه خپل نظرونه، نیکې سلاوې او وړاندیزونه په بشپړ ډاډ راسره شریک کړي. ستاسو له نیکو سلاوو څخه مخکې له مخکې نه مننه کوم. ومننه کوم. له ښاغلي ډاکټر ویدلا اوبۍ څخه ډېر زیات مننه